عزیزانو وظیفه او ټول په خپل خپل ځای کې خې دي، خو لویه وظیفه چې ده هغه د اسم ذات نه بله نشته. که خدای وس درکو، توفیق درکو، نو هر وخت جبه په دې عادت کوي چې الله 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 الله. بیا د بعضې بزرګانو دا زړه چې دی دا جاری شي، د زړه نه आवाज راځي چې الله 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 الله. دا اسم ذات. او شرطیان تاسو وایي چې څه مشکل درته پیښ شي، نو دا الفاظ درې ځله ووایه چې حسبنا الله ونعم الوکیل. اوس حسبنا کیم ګوره الله دی، حسبو نا څوک الله. حسبنا الله ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصير. دا درې لفظ دي او ته درې ځله ووایه او هغه طرف ته چوف کا. هر مشکل چې الله تعالی به آسانه، ځکه هغې کې اسم ذات دی. یو آیات کرسی دې کې لفظ الله دی. الله لا اله الا هو، سر کې الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنة ولا نوم. یو آیات کرسی وایا او هغه طرف ته چوف کا. هر مشکل چې خدای به آسانه. آیات کرسی متعلق علماء تر دې پورې لیکلي دي چې د آیات کرسی دومره لوی زور دی چې پادیره راشي او یو آیات کرسی دی وویله نو 40 ورځې د هغه ټولې هدیرې نه عذاب اوچت شي. ځکه چې هغې په سر کې الله لا اله الا. نو لفظ الله چې دی دا اسم ذات دی. عزیزانو جبی چې دی په دې عادت کوي. روجه رااله، الله دې توفیق مونږ ټولو ته راکړي. په روجه کې دوه کاره وکړي. یو روجه کې کوشش وکړي چې غیبت ونه کوي د چا پسې بد ویل. دویم چې وخت درته ملاویږي، نو امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه خدای په خوب کې لیدلی. نو امام احمد ابن حنبل ورته وی چې یا الله ته په څه شي ډېر خوشحالېږي چې زه هغه کار وکړم، ته په څه خوشحالېږي؟ نو الله ورته په خوب کې وی چې زه خوشحالېږم زیات بتلاوت القرآن، د قرآن په تلاوت زه ډېر خوشحالېږم. نو خدای توفیق درکړي، قرآن هم ویلی، نو د دې تلاوت په روجه کې کوئ. غیبت نه ځان بچ ساتئ، مونځ او دس کوشش پکې وکئ او د قرآن تلاوت پکې کوئ. روزګار ټیم اسې مکې. تاسو خیال را نو دې وجنه روجه یو عبادت ته. پنځه ارکان دي د اسلام، پنځه: کلمه، منځ، روجه، حج او زکات. بنی الاسلام علی 5. اسلام بنا چې دا پنځه سيزونه:
منز، روجه، حج، زکات او کلمه. په دې کې منز او روجه او کلمه دا بدنی عبادتونه دي، دا به تار وخت کې. حج او زکات چې دی هغه مالی عبادت دی. پیسې او دولت در سره راغې حج وکړه کینی در باندې فرض نه دی. پیسې در سره وي زکات ورکړه کینی در باندې فرض نه دي. په دې پنځو ارکانو کې یو رکن روجه هم ده. روجه ته عربی کې صوم وای، صيام. صيام په عربی کې ځان ساتل ہوتا وای، ځان ساتل. استا روجه به کله روجه کیږي چې ته ځان وساتې د څه شي نه، د هغه کارونو نه چې کوم الله او د هغه رسول منع کړي دي، د منهیاتو نه ځان بچ کې. بیا به په دې روجه کې د خوراک سکاک وغیرہ وغیرہ د دې ټولو سیزونو نه ځان بچ سات. روجه واحد عبادت ته پټولو عبادتونو کې واحد عبادت. چې د دې ثواب به په قیامت کې الله په خپل لاس ورکړي. د ټولو عبادتونو ثواب به د ملائکو په لاس ملاوي او د روزي ثواب چې دی الله به په خپل لاس ورکړي. یو حدیث قدسی کې راځي چې نه خبره دینم لګه تیزه ده. الصوم لي وانا اجزى به. روجه زما ده زکه چې روجهدار سړی ما سره مشابه شي په روجه کې. خدای پاک خوراک سکاک جما وغیرہ وغیرہ د ار سینه منزه مبرد. روجهدارم د ار سیزونه په ځان بند کی. نو په دې جز کې د روجهدار تشبیه د خدای سره راشي. نو الله وی الصوم لي وانا اجزى به. روجه زما ده او د روجي په بدل کې به روجهدار ته زور کړل کېږم. یو خو الصوم لي وانا اجزي به ده کنه نه، الصوم لي وانا اجزى به. روجهدار ته د روجي په بدل کې به زور کړل کېږم، زبر د دشمه. یعنی د دې داسې مثال شو چې الله په روجه کې اعلان وکړي چې ما سوکلی ما سوکلی کما سوکلی نو روجه دیونی. عزیزانو الله دې توفیق درکړي په روجه کې کوشش وکړي. یوازې روجه نه کال 12 میاشتې کوشش پکار. خدا روجه چونکه ډیر زیات اهم عبادت ته په دې کې ډیر زیات کوشش پکار. او بل دا چې اسم ذات لفظ الله ده. اوس مانه چا تاسو کو چې بعض خلق ځکه زمونږه پریدي چې دی خدای ته خدای وایي، څوک ورته سوي څوک ورته سوي. خدا غلط ځکه دی چې د بنی آدم نوم چې غلط والی په خپکیږي کنه، د بنی آدم نو چې د الله نوم غلط والی نو الله به په خپکیږي نه.
چې بنی آدم په خپل نوم غلط اغستو خپکیږي، نو الله په خپل نوم غلط اغستو به خپکیږي نه، بلکې الله سره دام وایي چې جل جلاله وعم نواله، لکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم سره چې تاسو صلی الله علیه وسلم وایي، داسې د الله نوم سره جل جلاله وایي. نو عزیزانو جبې ګوره په دې عادت کوي، دا نور ټول بکواس دی، دا زمونږ ژوند بکواس دی، دا زمونږ ملک بکواس دی، دا څه چې تاسو ګورئ او اورئ دا ټول ګوره ګپ دی، نتیجه به ګوره ډیره خراب. څه چې ګورئ او څه چې اورئ. په پاکستان کې هره ورځ نوی نوی قهر نازلیږي د بنی اسرائیلو په شان. هره ورځ دا اخبارونه دي، دا اخبارونه، دا د بنی اسرائیلو عذاب دی. قسم په خدای چې هره ورځ به پکې داسې خبره وګورئ چې ټوله ورځ به د خپل زخم وینې څټي. اوس نن پکې راغلي دي چې وروره صوبایي حکومت په خطره کې او عدم اعتماد ووټ پیش کی. اوس ټول قوم په دې اخته دی، ټوله صوبه پلانې منبر وتښتېدو، پرانې راوتښتېدو، پرانې وتښتېدو، پرانې. پخوا به دا تښتېدې ښځې به مټیزېدې، چا سړي پسې به مټیزه شو. اوس مونږ په داسې شرمېدلي ملک کې پیدا یو چې سړي پکې مټیزېږي. دا تاسو چې ولا ووټونه ورکړي دي دا مټیزې ښځې دي. کومه مټیزه ښځه چې وګورئ که نه مټیزېږي، ولې؟ خو سړی خوښ شي، یا میړه چې مټیزېږي، یا میړه یا غوږ نه یا پوزه نه یو ښه کټی وګوري بس هغه پسې مټیزه شي. دلته وروره چې ښه کټی کم یو وي، چا سره کروڑ روپۍ وي، وزارتي سیټونه میټونه وي، ورپسې مټیز شي. نو په دې ملک کې دې سړي مټیزېدل شروع شو، سړي مټیزېږي لګیا. نه په مولا اعتبار شته، نه په پیر اعتبار شته، نه په میا شته، نه په سید شته، نه په خان شته، نه په نواب شته، نه په ارباب شته. خبره د کټي ده چې کم ښه کټی ښځې وکړه ورپسې مټیزېږي. تاسو خیال راغی؟ نو هره ورځ د بني اسرائیلو عذاب دی دا اخبارونه. نو بیزو زخمی شي نو دا نورې بیزوګانې تپوس لره، بجای د دې چې پوښتنه دې وکړي چې خدای دې جوړ کړه پلانې. نو هره یو بیزو راځي او په دې زخم کې ګوته اچي، داسې پو اواز زخم راکاږي. باغه چې لاړ شي بله بیزو راشي پو هغه زخم راکاږي. بله ها بیزوګانو تپوس هغه زخم دومره لوی کی چې بیزو د هغې نه مړه شي. پاکستان بیزو ده، زخمی شوې ده، مونږ بیزوګان یو. تپوس لی راغلي د خپله لاسه جهنم ته لیږو لګیا یو.